Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam Afridi. My dear viewers, in this video, I'm gonna teach you interrogative pronoun. In previous videos, I've taught you different kinds of pronouns. So if you wanna learn all kinds of pronouns, so it's important for you to learn those videos too. So I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, pa nanane video ke ba munga the pronoun yobal kisam chahage ta wilish interrogative pronoun haga ba wayu. Da dena urande munga the pronoun ات قسمونه ویلی دینو که تاسو غواړئ نو هغه ویډیوګانې کتلی شئ او د پروناون په قسمونو باندې ځان پوهولی شئ. نو ټایم مو نه اخلم، راځئ چې سټارټ کړو. انټراګیټیو پروناون. My dear viewers, انټراګیټیو پروناون دا د پروناون هغه کایند دی کوم چې د سوال دپاره استعمالیږي، د تپوس دپاره استعمالیږي. لکه زه چې اوس ووایم چې دستا سنوم دی، دستا سنوم دی، یا بل اگزامپل زه چې ووایم فار اگزامپل هغه څوک دی، یا بل اگزامپل دستا کوم یو کلر خوښ دی، یا داسې مثال چې د چا سره سکول لا ځې یا دا مارکر د چا دی. نو ماډي ووز ما چې د څومره اگزامپل استعمال کړي په دې ټولو کې انټراګیټیو پروناون وو. اوس د انټراګیټیو پروناون باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. انټراګیټیو پروناون لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري، interrogative pronouns are used to ask question. Interrogative pronoun دا هغه pronoun دی کوم چې د سوال د پوښتنې دپاره استعمالیږي. Remember that interrogative pronoun are used to ask question. My dear viewers, زموږ سره چې کوم interrogative pronoun دی هغه تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري. زموږ سره یو interrogative pronoun دی what، بل دی زمونږ سره هو، او بل دی زمونږ سره whose، او د whose نه علاوه زمونږ سره بل چې کوم انټراګیټیو پروناون دی هغه دی whom، او بل زمونږ سره انټراګیټیو پروناون دی هغه which. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري دا دی انټراګیټیو پروناون. My dear viewers, دې ته WH question words هم ویلی شي. د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اوس مثالونه وګورو. What مونږ کولی شو چې what استعمال کو. what is your name. My dear viewers, لکه څنګه چې تاسو لا په دې اگزامپل کې په سکرین ښکاري what is your name، یا what is this، دا ستا څه نوم دی، دا څه څیز دی. نو my dear viewers د داسې قسمه پوښتنو دپاره مونږ استعمالوو what. who is he، who is he دا my dear viewers هغه څوک دی. دا داسې قسمه تپوسونو دپاره مونږ استعمالوو who is this دا څوک دی. which is your favorite color، which is your favorite game. My dear viewers دا هم اوس انټراګیټیو پروناون which و کوم چې مونږ استعمال کړو د تپوسونو دپاره چې ستا کوم رنګ خوښ دی یا د ستا کوم یو گیم خوښ دی. whose marker is this، whose book is this. نو my dear viewers دلته چې کوم دا انټراګیټیو پروناون استعمال شو دا whose دی او د دې معنی ده دا مارکر د چا دی، یا whose book is this دا کتاب د چا دی. او زموږ سره چې کوم بل انټراګیټیو پروناون دی هغه دی whom did you see yesterday، پرون چا لیدلی وی، یا who did you go to school last day. نو my dear viewers دا و زمونږه انټراګیټیو پروناون، او زه امید لرم چې تاسو به د انټراګیټیو پروناون په ډیفینیشنز او په مثالونو باندې پوه شوي وئ. زما چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.